شروع کوم د هغه پاک ذات رب په نامه چې د ټوله دنیا پیدا کړی. السلام علیکم ګرانو دوستانو، پروګرام د خیبر ولس دا مهال زه موجود یم علي مجد بازار کې. او که تاسو وګورئ علي مجد بازار ډېر ښکلی بازار دی او ډېر تاریخي بازار دی. نو راځئ مینهوالو چې نن درله د خیبر ولس په شیشه باندې د علي مجد بازار چکر ډېر کم او معلومات راواخلو له هغو خلکو نه چې علي مجد بازار هغه څه شی دی چې ښکلی دی او د علي مجد بازار ته د علي مسجد څه ورته ویلی کېږي. نو موږ سره اوسېږو، هېڅ چېرته به هم نه ځو. کتونکو تاسو ته به د ملګری په نظر باندې رادرومي حقیقت دی چې د لاس یو داسې مزدوري چې په لاس باندې کیږي یو قسم لا دا ډیره حلاله مزدوري او که وګورئ علي مجد دا یو قسم لا یو صفات دی چې نن تاسو ته په نظر باندې رادرومي. ډېر ښکلی بازار دی. ما دا غوښتل چې علي مجد بازار کوم رنګ او ښکلاګانې هغه راوړو دغو خلکو ته خو نن موږ د کېړو په هکله دوکان چې کوم دی دغکې ناست یو دغه نه به هم معلومات اخلو چې د علي مجد بازار اکثریت کېړې خلک خوښوي یا بټه یا نورې وغیره څه شی خوښوي د کومو ځایو له تدریمي رادرومي. ټول اول خو ستاسو ته په خیبر ولس پروګرام کې هرکلی یم. ډېره مننه. خیر اوسې. خیر وي. اول خپل تعارف وکړه. جی منامه شاکر ده. مونږ اصل کې افغانستان نه راغلي یو. دلته هم ډېر وخت وشو، تقریبا 35-40 سال عمر هم دی دلته وشو. شکر دی الحمدلله. تاسو د افغانستان علاقې سره اوسېدونکي او د پاکستان خلک به هم تاسو ډېر کتلي. اصل کې د علي مجد خلک څنګه مهمان نواز دي؟ دغه څه د علي مجد خلکو په حق ته څه ویل غواړئ؟ جی دا خو ډېر ښه خلک دي، موږ ته یې ډېر عزت راکړی جی او بس ښه مهمان نواز خلک دي. دا کېړې د کومې چې مخامخ ته پرې دا مخامخ د سره کلر کې چې دا کېړې دا په څو باندې دا جی 1800 روپۍ باندې موږ جوړو. او د علي مجد خلک زیاتره څه شی پخو کوي؟ دا کېړې ډېرې پخو کوي. دا پخیم دي او بس بل دغه کلچر سره متفق خلک دی بس. کتونکو واقعي دا کېړې به تاسو ته په نظر باندې رادرومي علي مجد بازار کې. ملګري تاسو نه مو شاکر په دکان کې به تاسو ته دا کېړې ملاویږي. بالکل ډېره زبردسته کېړې ده او واقعي ما خو ډېره خوښه شوه. په 1800 روپۍ ملاویږي تاسو ته چې څوک هم راتلی شي. بالکل تاسو به دا کېړې هر قسم کلر کې تاسو ته درته موجوده وي. بازار ښه بازار دی، زبردست خلک دي، ډېر ښکلی خلک دي. او لکه دا د کرونې مرونې سره لږه معامله ګډوډ راغلی دی. بازارونه دي دغسې. اول خو د خیبر ولس څومره مینهوال دي هغو سره اول خپل ځان تعریف وکړه. تاسو نه ما کوم ځای سره اوسېدونکی تعلق کوم ځای سره ساتئ؟ بخشي پل اوسېدونکی ما دا چرګانو کلي او د هغه ځای نه دا 50-50 کاله دلته دا ماسته راوړم. دغه خلک ټول ما پېژني. دا خوري چې کوم سړی وخوري پېښور نه راشي ویې خوري هغه بیا د دې ځای ارمان کوي چې یاره دغه شی مطلب دا دی چې کوم ځای نه ته راوړی چې دومره مزهناک شی دی. او نور دغه ټول دغه بازار دی خو بازارونه ډېر ګډوډ دي. علي مجد خوراکي په نظام په هکله څه شی ډېر مشهور دی او خلک یې ډېر هغه کوم یو خوراک دی چې ډېر یې خوري علي مجد خلک؟ د علي مجد خلک بس دا کورخ هم ډېرې خوري، دا ماسته هم خوري او کباب دي 2-3 ځایه. دغه خلک ډېر زیات خوري. پوه شوې که نه؟ کباب هم ډېر زبردست کباب دي دلته. ایک نمبر تازه غوښه ده. ګوره دا لاله کوي تازه روزانه او ښه شی مطلب دا دی چې دلته راوړي. اسی دا راته وایي چې ډېر ښکلی بازار دی او ډېر زیات خلک یې پکې. تاسو ته په د علي مجد بازار کې هسپتال شته؟ هسپتال شته دی، هسپتال شته. یو داسې شخصیت ماله په لاس راغی چې خیبر ولس مینهوال به ترې ډېر معلومات ترلاسه کړي. ډېر واقعي ډېر قیمتي معلومات دي. د ژوند هېڅ پته نه لګي. موږ دا یو ارمان و چې موږ راشو علي مجد خلکو له او کوم صفات دي کوم رنګ دی کومه ښکلا هغه دغو نورو خلکو ته هم وښوو چې علي مجد خلک هم د هېڅ چا نه کم نه. نو مشر اول خو تاسو ته د خیبر ولس پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شي. ستړي مه شو، په خیر راغلو او ټول ستړي مه شو. مشر اول خپل تعارف ورسره وکړه. څه نامه ده؟ امان و حشمت خان دا او قوم آفریدای کوکی خیل تپا عبدالخیل جی دغه دوی اوسېدونکي یو. ګوره که اوس وګورې په جمرود کې وګورې، لنډي کوتل کې وګورې
باقاعده اوس خو پولیس سیستم شو کنه لکه ډېر سهولتونه راغلل د فاټې په حق لګنه اوس خو موږ فاټه نشي ویلی موږ خو بس اوس ضلع کې راغلي یو که نه تاسو ته دلته هسپتال داسې شته چې مطلب یو خدا نخواسته یو اکسیډنټ وشي هغه مریض را درومي په هسپتال کې په هغه وخت سره مطلب د علاج کولی شي نو غوښونو ډاکټر هم پکې نه وي سنتي ډاکټر هم پکې نه وي داسې بیا ماسپښینه پورې ډاکټران وي په 10 بجې 11 بجې راشي بیا هغه 2 بجو نه یا 1 بجې نه چوټي کی بیا سبوي پورې 11 بجو پورې هسپتال کې خولي او څوکیدار وي نور کې څوک هم نه وي. تاسو مشوره چې تاسو د ډیلیوري کیس راشي نو هغه تاسو بیا اکثره تاسو څه عمل کو هغه موږ جمرود لورو یا لاندې کوتل لورو و هسپتال موږ هسپتال و جمرود هسپتال و لاندې کوتل هسپتال سره په یو ورځ منظور دي خو غلطي دا و چې موږ تحصیل نشته اوس پرې موږ لچا تحصیل نه جوړ کړی نو افسر هم نشته موږ راپورټ څوک نشته چې موږ راپورټ ورکړي موږ ټول دغه سه عام خلک یې سره وایي و بلغام نه کوو. مشوره درته چې موږ ورکوټوالي نه وړو موږ به دا وی چې علي مسجد بازار لڅو علي مسجد بازار لڅو نن موږ بازار د خود په خپل اجر غلم او اسد علي مسجد بازار ته علي مسجد ورته سله ورته یې علي مسجد زکه ورته یې کنه چې دا په خوانو وړاندې خلکو په دانومای کیو دلته بار مسجد و هغه باندې علي مسجد نومای کیو نو دا ټول علاقه چې دا په علي مسجد مشهور او بجلی په حق لرته یو څو خبرو کا بجلی څنګه و بجلی په سناسي کې چې موږ لا کوم راغل یو کنه نو تر دې موږ نمونه نه بزوي شوی نو مو متر غړدلای 15 منټه بجلی راشي 15 منټه کاټ شي بیا 15 منټه راشي هاي بجلی لاړه بجلی راغله او بجلی لاړه بس ټول ورځ ان لله و انا الیه راجعون. معلومات کوله ز افغانستان ها مشره دره ته وای چې دا غوي خطو شو څوره تقریبا غوغانی له سخی له څوره بدلو موږ د ورځې کله 2 ډال کو کله 3 او موږ سره څنګه کې کبابیان دي او ټولونه دي دغه موږ نه غوړي او خاصه علاقو را کسان راځي د دې غوخه وخه مشوره دا وخت زه موجود یم په علي مسجد کې او که تاسو وګورئ د ما په شا باندې تاسو ته په نظر باندې هم راځي ډېر پخوانی مسجد ټول نه زوړ مسجد بداوي او دغه کې اکثر د خلکو ورته یو نامه ورکړی چې دا علي مسجد دی او علي مسجد دی او دغه سره یو قسم له خلکو یو حقیقت ور سره تړلی دی خو یو قسم له دغه په حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په دالیاره باندې تیرېدو د کله چې په دالیاره تیرېدو نو په هغه وخت په دغه مسجد کې قیام کړی او لمونځ کړی نو هغه نه بعد بیا دغه خلکو ورله دغه جومات له علي مسجد ورکړو او که ته وګورې نو په کتابو کې څه د علي رضی الله تعالی عنہ جومات په حق له څه حقیقت نشته بس هغه وخت خلکو له یو قسم له نامه ورکړي نو دغه په حق له ما سره یو مولانا صاحب موجود دی په دغه مسجد کې پاتې کیږي دنه به هم معلومات اخلو. ما نمادو مولانا فاروق ثاقب او زه دلته په د مسجد کې مدرس یم تقریبا 2 کالونه جی نو بس دلته چې کنده موږ مولانا ثاقب صاحب دا مسجد په حق لرته دا سره ته وایي چې دا مسجد به 100 کاله دی تقریبا څومره وخت نه دی دا تقریبا 100 کاله وړاندې دی جی ماشاءالله او دا نسبت خلک مختلف خلکو ته کوي جی او دلته تاسو سره څوره ماشومان ته به سبق وخه دلته موږ سره فرست ټیم کې ماشومان یو سیکنډ ټیم کې وي فرست ټیم کې تقریبا 80 دغه سه لګبګ او په سیکنډ ټیم کې 200 پوری دي د کوم جنرال دروي دا نږدې لیکو د علي مسجد دغه کې چې کومي ودا سه کټه کوشته شولا وسره دغه زونه د مشومان درمه د مولانا صاحب دغه خلکو ته لګ دا واضحه کا کنه چې دا مسجد ته علي مسجد سله تاسو ته به د حقیقت ډیره پته لګیږي کنه بالکل دغه علاقې ته بل دغه مسجد ته علي مسجد دی نو دغه مسجد دی وجنه دغه علاقې ټول علاقې ته چې کنه علي مسجد دی بالکل نو د نسبت خلک مختلف قسمه کوي جی بعض خلک دا نسبت حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته کوي چې هغه دلته راغلی دی قیام یې کړی دی خدا چیرته مستند خبره دونه جی بالکل ځکه چې اسلامیک هیستوري چې کوم کتب دی په هغه کې موږ نه لیدلی چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه دلته راغلی دی بالکل او بلکې دیم نشي چې هغه دلته راغلی او بیا تاریخ ضایع کړی وي ځکه چې هغه جلیل القدر صحابي وو بالکل ماشاءالله او بعض خلک د دې نسبت چې کوم دی هغه ته کوي دا علي حجویری صاحب ته هغه ته خلک نسبت کوي چې هغه په دې لاره باندې تللی دی او ځکه چې دغه لارې ته باب الاولیاء ویل کیږي بالکل ځکه چې اولیاء په دې غلیاره باندې تیر شوي دي بالکل
او بعضې خلک دغه نسبت چې کوم علي مردان خان ته کوي چې د افغانستان نه روان او بیا په مردان کې آباد شو نو دلته چې کوم هغه قیام کړی دی مونځ یې کړی دی خو به هر حال ښه تاریخي ځای دی دا ځکه چې په ایشیا کې دنه پرانه ځای به ځین چې نه نو بالکل صحیح خبره مولانا صاحب دا یو خوش قسمتي و چې ته وخت چې د الله په کور کې تیروي او ډېر پخوانی مسجد دی لکه دغه په مقابله کې به ډېر ښه مسجدونه وي که نه هسې دغه مسجد کې ته رحم سهم کې هسې ته څه محسوس کوې نو مونږ خو بس مسجدونو سره ریلیټډ خلک یو ماشاءالله او ښه راحت سکون او اطمینان په مسجدونو کې مونږ ته میلویږي او مونږ یې حاصلوو جی خیبر ولس مینوال له څه پیغام ورکول غواړي بس دوی ته څه ویو خو دومره ویو چې دغه مسجد ښه تاریخي ځای دی جی د کتو ځای دی جی خو چې کم خبرې سره دی چې کوم تعلق تړي دوی چې هغه تړي زره راغلی دلته په هغې نسبت ته نه څوک ورځي او ما چې کوم هغه ورسره تړي جی ماشاءالله جی کتونکو مولانا ثاقب صاحب خبرې به ستاسو اورېدلي او هیله لرم چې ډېره پوهه به م ته اخیستې کیمرامین صاحب تاسو ورته دغه مخامخ د جومات خو مینوالو دا مخامخ جومات روان دی او ډېر په ښکلې طریقې سره په کار روان دی څوک هغه شتمن خلک وي چې غواړي چې زه د الله په کور کې پیسې خرج کوم ولګم نو هغه بالکل راتلی شي او دا جومات یو قسم لا د اسلام په رڼا کې یو قسم لا روښانه کور چې جوړ کی کتونکو ډېر ښکلی موسم دی او که ته وګورې که نه دا الله تعالی په ډېر ټول نه غټ نعمت دا دی د مسجد خلکو ته اوبه ورته روان یو قسم لا او بله خبر ده چې دلته که وګورې دغسې حلقې چې کوم مشر دی ام پی ای بلاول صاحب هغه هم زه ډېر شکرګزار یم هغه هم یو داسې څو مشرانو خبرې وکړې چې دا اوس راغلل موږ له یو څو داسې کارونه وکړي چې موږ ته ډېر امپریس شو نو دا یو قسم له دو صفات چې په دا شاړه علاقه کې هم دو ډېر ته قسم له یو خپل خدمات سرانجام کوي خو که وګورې دا خلک چې وي دا ډېر ساده خلک دي په کار دی چې کوم سهولتونه زموږ په نورو حلقو کې په کار دی چې دغسې کې مي په کار دی چې دلته یو ښکلی ورته کالج سیسټم جوړ شي ښکلی سکول سیسټم د زنانه ګرل سکول چې کوم هغه ورته هسپتال ورته راشي بجلی خو داسې وایو چې بجلی خو په هر ځای کې مسله خو دا ځینې داسې مسلې چې دا د انسان د ژوند سره نږدې نو په کار دی چې دغو چې کوم موږ سرکاري حکومتي چارواکو باندې هغه اعلی خلک چې کوم ناست دي او ته چې دا سوال کوم چې راشي د دغې خپلې حلقې وزټ ته وکړي او دغه هغو خلکو په مسالو باندې کینی غور د وکړي چې دغو خلکو ته څه تکلیف دی او موږ پروګرام پای ته ورسېدو ستاسو خپل رور له اجازات ورکو ښاد اوسو آباد اوسو د الله په امان